نو واده یوازې زمونږ د ښکلي پیغمبر سنت نه دی، د ټولو پیغمبرانو طریقه ده. واده به چا سره کېږي او د واده څه فایدې دي؟ نو واده نیکی بی بی سره پکار دی. حضور پاک فرمائے وی خلق چه واده کئی نو سلور مقصد په لاس کې نیولی. بعض خلق حسن پس گردی چه داسی جنیو کم چه اغا ڈولی وی کمالویو کنی خوچ خشتی. بعض نصب پس گردی یرا که خشتی کنی او چه دلوی نصب سره تعلقی دا پلان کی خانه و دا نواب لور دا چه سبا مجلس کے دویل شم چه سوک مسخر دے پلان کی خان، پلان کی نواب، پلان کی سڑے. او بعض خلق دا مال دا پارا واده کئی چه دا سے خضاو کم چه مال و سر راشی دا پلار دیر جیداری یا کٹونا او سر در او کالی و سر راشی. او بعض خلق چه واده کئی دین تا گوری اغیوی مال دیمنی کبھی خوڑی رخدا ڈول دیمنی یرا کبھی خوڑی رخدا نصب دیمنی او چه دیندار رخدا. نسالور خبر شوی مال ڈول عصب نصب او دین. نو حضور پاک دی اخپل نزدے صحابی تا فرمائی فظفر بذات الدین تربت یداک. ابو حریرہ گورتا چه وعده که دیندار خضبه که بی دین خضبانه که. کم خضا چی دینداری دا پا جون کی جنت تے او کم خضا چی بی دینی دا پا دنیا کے دوزخ دے. دا سیدہ کننا دا حضور پاک و صحابی دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر اعلانوں کے بگر دے دے پا کسو کے اور دا اخپل رعیت حالات بے معلومون. یو دل دا شپے گردی پر اعلانوں کے دا یو کورنے دا جگڑ آواز بورے ورغی پر دروازہ کے غوک کے خواب نو دو خدی پا جگڑ دی یو مور دا و یو لور دا. مور دی لور تاوی بچے وی پیو کیو بوا چوا دا گوری ٹگی دا خوا پیو کیو با چولوی گناہ دا غٹا گناہ کبیر. گڑون نن سبا خلق چکی دا گڑون ٹولا گناہ دا دلگو پیسو شی پڑے رو پیسو بدلول گناہ دا کن دمون پکلی کیو زنانا وا پخوا مونگ باتے پیغشتر ماوی ترون پیخو دے نری کڑی دی بلی پکی چولی دی وی ولی مولید سے بو پلیتی دی سو پلیتی خونے دی ماوی ما خطا تا دا ندی ویلے چی پہلی پلیت پر زپیو 10 کومز پیو 10 نکی گی ما خدا ندی ویلے کہ با پا گلیر موا چی پہ پلیتی گی نا و دوکا دے اکلا او با دا پیسو ندی دا قیمت ندی و دا پیو پا برکت تے پا قیمت خرسے کڑی دا سر دا کنا یو کلو پیدی مثلا 55 روپے 60 روپے کلو پاو دی مثلا او تا پا کی پاو بوا چولے نو پاو باندے کلو دے تے جوڑ کرد ناغاو بدی پا 60 روپے دا پیو پا قیمت گرانے خرسے کڑی. حضور پاک فرمائی من غشنا فلیسا مننا ویچے سوک زما امت کی او بل سر ٹگی کئی ناگوری زما پا طریقہ ندی راوال دوکاو ٹگی دے اکلا دوکے بانکو. دا دوکو مختلف قسمون دی. سوک پا مسالہ کی گڑون کئی اور سوک پا چایو کی گڑون کئی دا مختلف طریقے. نو خدای پاک دی مونگ دا دوکے نو ساتی دا دیر سخت لوی گناہ دا. نو امور اللور تاوی بچے و بپکی واچا وچے پیدیر اللور و تاوی موری امیر المومنین عمر فاروق اعلان کرنے نے چکہ چاہ دوکاو کڑو پیوں کیوں بوا چولے نمونگ بولا سزا ورکو. امور و تاوی دی جنیتا وی بچے لوری امیر المومنین کم دے امونگ نسا خبرے گی واچاو پکیو با اجنے و تسوی وی بے بے کا امیر المومنین نشتا آغا مونگ نینی دا آغا اللہ خو مونگئی نی کنا دا آغا رب مونگئی نی ارانا خبر
دیتا یرا وی اتقوا اللہ فضل کے دا خدای یرا پیدا کی چه کده دا گناہ پٹم کوم او طولے بلستن کے دنیم کوم نو ما اللہ وینی زمان رب خبردار دے پٹے دیتے نشم حضرت عمر کے دا خبر وورے دے کور تلار او بی بی تاوی یو زویو وی دل خوب وادکا وی یاو وی جنے والا ما سی کرد خودتا میرا بانیو که یو کور دتا خیم لارشا چه جنے چا تکویدن داو کندا اقا کوری وطاو خو اگا جنے وطاو خولا بی بی چیلالا وردن وطرالا وی چارتا خو کویدن ندا خو یا امیر المومنین تو خود مسلمانانو بادشاہ او دا حضور پاک نزدے مرگر و خلیفے نو تبا دا شپون کلور کے اخو گرو چیلو والا دی اخو شپون کیان دی جنہیں خوشپون کے دا نو تبا بادشاہ ستال زویل بداسی جنہیں کو وی پام کا شپون کے دا ٹول دا آدم علیہ السلام اولاد دی فرق نشتا دیندار دا دین ما پر اخپل غگونو بیگاورے دلینے دا خدای نے پلکے یار موجود دا دی زویل بام دقا سے کوم زوی ورطرازی کا غجنے والا پر نکاح واغشتا فتو قتل دین تیو قتل جنہیں دیندار دا اللہ سور قلل دا اغی جنہیں پاولاد کے خدای پاک یو بادشاہ پیدا کر کہ دا غنم دے عمر ابن عبدالعزیز دا سے بادشاہ خدای دا اغی پاولاد کے پیدا کر کہ تر قیامت پورے دا اغی عمر ابن عبدالعزیز غند عادل بادشاہ بچرتا پیدا نش چه سڑے پلار دیم نیکی او جنیم نیکی دوالا پریزگاری نو بچے بتی سنگ پیدا کیے گی پریزگار با پیدا کیے گی دا سدا کنا دا اسپ نبا دا اسپ بچے پیدا کیے گی او دا خری نبا دا خری بچے پیدا کیے گی دا چرگی نا چرتا دا خر بچے نا پیدا شوی او دا خری نا چرتا دا چرگ نا پیدا شوی دا سیل نبا سیل پیدا کیے گی او دا کمسل نبا کمسل پیدا کیے گی دا سدا کنا دا رشتہ ہوا ہے اگر عمر ابن عبدالعزیز داسی شخصیت تے پیدا شو چرے دا مدینے گورنر یو زمانہ کے یو جوڑا بے سار بد دولو بلا ما خام دیر دا عیش و عشرت جن دے تیراو او بیا بادشاہ شو پزور بادشاہ شو پزور ما چاکا چے بادشاہ کا نو جن دے بدل شو خدای راو غفت خدای دا بادشاہ خوروا اگے کینولا وی خدای یو خبر در سرکم وی تا تا پتہ رچی ما تا بادشاہی ملاو شویو بالکل وی کدی خوخی طالب طلاق درکم ولی سڑیا چی بادشاہ شوی ما پریدی دا خود ما خوشحالی چی دا بادشاہ شوی مالا طلاق رکے وی دا سکار دی چی پا ما دا مسلمانانو دا طرف نیولوی بار پسر کے خودش دا بادشاہ پسر لوی باری زمان شہوت تختی دلے دے تا تا نشم در نزدے کے دے ستا حق نشم پورا کولے نو خوخ دی دا تپیغلے جنے خشتا زبا دے پریدم دل حق نشم پورا کولے نو بل خاون باو کے خدم دیندار وانے کوا ویزد سر گزارا کولے شم اس پرواچے و نسات زخ پل کار کوا او زبا دے خدمت کوم وی خنو یو خبر بلم دا وستا دا دمرا جوڑی چی دی او دا دمرا کالی چی دی دا دا بیت المال دی دا ستا دا پلار ندی دا تال ستا پلار دا مسلمانانو دا بیت المال نا جوڑ کری دی نو کما سر وقت تیرے دارا کچی بیت المال کی جمع کو وی والا ٹول کالی او جامعو پیزار و تاوالک لز او بیت المال کی جمع کرس درے کالا او تقریباً درے میاشتے و پینزر وزے دا دو حکومت تیر شوے دے بی بی وی قسم پا خدای کا پا دی درے نیم کالا کی دی ما ترا نزدے شوے قدری وی طول اشپا بے اللہ تجالل طول اشپا بے جناگانے کو او چکل وفات شو نو دی بی بی لے دا بیت المال چکم خازن دے دا خزانی وزیر اول راغی بی بی ستانا چی خاون کم کالی غشتی دی
هغه ما په خزانه کې بیت المال کې یو طرف ته سنبالې ښودې ستا جامې ستا کالي ستا زیورات ستا والی میلونه ګوتې هر څه محفوظ پراته دي اوس د خاوند وفات شو که د خوښۍ کې درته یې راوړم وی نه ما خپل خاوند سره د الله دپاره د هر څه بیت المال ته واپس کړي دي خاوند که مې وفات هم شو زه د خپل خاوند سره د مرګ نه پس بې وفایي نه کوم وفا به کوم کله چې مړ کېده یو شپونکي یو ځای کې ګډه چیلی سره شرمه حمله وکړه په یو چیلی هغه یې ماته کړه شپونکي وی انا لله و انا الیه راجعون عمر ابن عبدالعزیز وفات شو ملګري ورته وی پاګلې تا ته څه پته ولګېده چې هغه وفات شو موږ په صحرا کې یو بانډو کې هغه خو ډېر په میاشتو په مزل لرې دی ټیلیفون او موبایل خو نو که نه ته څه خبرې اشپونکي ورته وی ما ته پته ولګېده وی وایه څه خبرې وی دا کله نه چې هغه بادشاه شوی دی او د عدل حکومت یې جوړ شوی دی نو زما په شرمخ زما په چیلو ګړو چې د شرمخ حمله نه ده کړې شرمخان زمون چیلو سره یو ځای ګرځي را ګرځي او چې نن شرمخ زما په چیلې حمله وکړه نو ما ته پته ولګېده چې د عدل او د انصاف حکومت ختم شوی چې معلومات یې وکړل بیانې اقا وخت عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی دا دومره عادل بادشاه د چا نه پیدا شو د چا په اولاد کې پیدا شو د هغې پاکې بیبي په اولاد کې چې حضرت عمر خپل زوی له په نکاح واخیسته نو پاکه بیبي به ګورې نیکه بیبي به ګورې نو حضور پاک خپل ملګري ته فرمایي ابو هریره ته فاظفر بذات الدین تربت یداک ای ابو هریره ګورې چې ته واده کوې نو دینداره ښځه کوه دینداره جنت دی که نه دی پس پورن وړی به هم در سره ګزاره کوي که یوه جوړه مې ګزاره به در سره کوي ته به بار ته وځې پټي ته دکان ته کارخانه کاروبار ته زړه به دې مطمئن چې ښځه مې اصیله ده او پاکه ده زړه دې مطمئن دی چې زما ښځه اصیله ده او پاکه ده او انشاءالله چې کور ته راشم نو هېڅ غم به مې نه وي داسې ده که نه